ما و دې زنانو ته څو خبرې کښېښولې ما زه ورته ته لږ څه خبرې ږدم چې کومه زنانه کومه خور کومه لور واده سي د هغې دپاره څه کول پکار دی د هغې دپاره ژوند تېرول څه رقم کول پکار دی که چیرې موږ پر هغه لاره روان سو بیا به ستا د دې خور یا د دې لور خاوند په ټول ژوند ونوی چې زه دویم واده کوم ډېر ودونه دا دویم و دریم چې چا کړي دی خالص د کور والا د وجې کړي دي چې زما د کور والا سره زما نه لګېږي زما کور والا زما پر طبیعت نه ده برابره زما کور والا زما په مطلب په مزاج مطابق نه ده نو لحاظه زه مجبوره شولم نو که چیرې کور والا لږ څه تن ورکړي لږ څه مطلب حوصله وکړي بیا به د دې کور ته مشکل نه راځي پریشاني نه راځي خاوند به یوازې د دې په لاس کې د بل چا لاس نه راځي نه نو په هغو کې اولنۍ خبره ما دا ورته وکړله ولې خپلو خویندو ته لوڼو ته دې زنانو ته ما ویل چې په کومه ورځ ستاسو کور لره میلمه راغلی تاسو په هغه ورځ په زوره زوره مه غږېږئ د ښځې یو عادت دا دی چې کله میلمه کور له راغلی دی خاص کر شنی کور راواخله یا سالن تیاروي یا ډوډۍ تیاروي یا مطلب شی مې په زوره زوره غږېږي دلته دا کوربه دا میزبان دا چې څوک د دې کور مالک دی هغه زړه خوړل کېږي چې یا دلته د زنانو غږ راځي دلته زما سره میلمانه ناست دي نو ډېره بدنامي ډېر مطلب دا کوربه وشرمېږي چې یاره ای څه رقم مسله سو اوله خبره ما دا ورته کښېښوله ما ویلې چې تاسو به چې کله میلمه په کور کې یي یا مطلب بیټک نږدې دی یا کور کوچنی دی مهمانخانه نږدې ده په زوره مه غږېږه ګډ څه مه غږېږه پروا نه لري در هغه ځایه 2 قدمه ولاړه څه په زوره غږ مه لره په دې کې ستا د خاوند او ستا مکمل عزت دی که چیرې ته وغږېدې خاوند دې په هغه کمره کې د میلمنو سره بې عزته کوي او ته د میلمنو په مزاجو په طبیعتو په دماغ کې په زړو کې ولاړې بې عزته سوې چې دا څنګه بې شرمه ښځه ده دا څونه په زوره غږېږي یو توری مې دا ورته کښېښوی دویم توری مې دا ورته کښېښوی چې که چیرې ستا کمرې لره زموږ ډېر داسې خلک شته چې خپلې کمرې لره میلمانه راولي میلمانه خپلې کمرې له راولي څوک میهمانخانه نه لري او چا به کور کوچنی د چا به ترتیب نه برابرېږي خیر د مجبورو دپاره دا خبره نه ده چې زه اوس مطلب څوک مجبوره دی هغه ته وایم چې ته داسې مه کوه چې کله کمرې له تا یو میلمه راوستی یا پیر راواخله یا استاز راواخله یا شاګرد راواخله یا مورد راواخله یا انډیوال راواخله په هغه ورځ و دې خوندو ته ما وویل مال تاسو په دې کمرو کې خپلې جامې خپل چادران خپل پړونان خپلې برقې خپلې چادرۍ دا مه زړوئ بالکل که ستا د لاس بنګړي بیا د بید ډېر معاف کړي هغه یو طرف ته کښېږده که چیرې مطلب ستا د سر چادر دی هغه یو طرف ته قطعا به ستا جامې دلته نه وي ډېره سپکه خبره ده او ډېره بده خبره ده چې زه د چا کور لره ورسمه د ده په کمره کې زه ناست یم او هلته بیا خاص کر باتروم راواخله غسلخانه راواخله نو هلته د دې زموږ خو عام کورونه دي پاکې د بچیانو کپړې مپړې د هر چا دی نو باید چې دا د کور زنانه ذمهواره ښځه دا شی د مابین ځه وباسي چې دا مطلب میلمه د زما او ستا د خور د لور چادر ونه ویني کپړې ونه ویني جامې ونه ویني دغسې دا د لاس بنګړي ونه ویني ډېره سپکه خبره ده او ډېره بده خبره ده دا ما و دې ښځو ته چې څه ودېدلې د څو ودونه تازه سوي وو هغو ته زما دا خبره وه بله خبره مې دا ورته وکړله ما ویلې چې کله خاوند غوسه سو قطعا مه ګایېږه خاوند لره غوسه ورله که څه هم پر ناحقه په خښم دی ته پر حقه دی ناحقه دی خو چونکې ستا لاس در ده لاندې دی دته جایزه د 3 ښځې نورې وکړي تا ته نه ده جایزه نو لحاظه ته مجبوره یې نو هغه به ډېر سپی سړی چې وایي زما ښځه ماته مجبوره ده هغه د نارینه و خوا هم نه نسم چې یاره نارینه ولې داسې کوي نارینه دې داسې وکړي نه قطعا بې نه کوي خو بالفرض زه دې خپلو خویندو ته وایم چې ستا خاوند په غوسه و ته مه ورسره ګایېږه قطعا مه ګایېږه بیا که ستا خاوند درته وویل چې زما سره ولاړه سه فورا ولاړه سه او بیا که یې غږ در وکړي چې راسه فورا راسه او که چیرې ده درته ولاړه سه ته ولاړېدې نه او ده درته راسه ته راتلې نه نو دلته شیطان ډېر کوشش دا کوي چې دا ښځه په خپل خاوند باندې ایله کړي خاوند درته وایي وایي ښځې در خولې به مې دی تورې درته وتلی د ګرد عمر دپاره به ما او تا سره جلا سو دا څه ورته وایي وایي راته ووایه که رښتیا نه ته ووایه
ته ونه څه ته قریش بس ټیک د سید زه خوشاله یم زم د خپل ورونه کړ د خپل پلار کړ دلته سړی په جوش کې راولي څومره چې دا سړی شیطان پارولې دي د عمر کور ولا پاري قرار دا ورته وایي شه طلاق واړي هغه ورته خو ته غواړم هغه په خشمه ده دلته تورې رالي پر ما په یو نو په سل طلاق یې ساتکې بعد واړه ځای څه چمرا وسو ډېر په سات را وسو و څه چم کوي نو لحاظه چې خاوین غصه و ژغېږم کې در ټول ولاړه څه کې در ژغ کو چې راسه فورا راځه صحیح سوچ په شل منټې نیمه ګنټه به غصه یې بالا خو به نو نه او درېیمه خبره دا ده چې کله درېیمه نه پنځمه خبره دا ده ما ورته وویلې چې کله ستا خاوین کور ته رالی هر زنانه چې خاوین دې کور ته رالی فورا یو ګیلاس اوبه ولر راخلي یو خاوین خو د باندې ووتې بېرته رالی هغه نه یو سهار وتلی دی ماښام رالی مازدیګر رالی فورا یو ګیلاس اوبه ولر راخلي که خاوین د اوبه غوښتې که نه غوښتې ته اوبه راخله ورته ږده که نن نه سبا نه لس ورځې باید یې څښې نو چې ویې څښلې تا په دا نن ورځ باندې د لس ورځو قیمت چې دی هغه وګټې فورا اوبه د خاوین په انتظار مه چې تا کله ماته د اوبو ووایي بیا چې بل ورسته اوبه ورته نور کوې نو ته ورته اوبه راله راواخلې اوبه خو ما پرون دله راواخیستې تا کله څښلې بیا ورځ دی غږ پر وکړي هلکه دا اوبه ولې نه راخلې وایي کله دې څښلې ما څو ور راخیستې یا دا مه کوه چې رالی فورا ګیلاس صفا پروت دی اوبه ولې راواخلې بیا ما بله خبر ورته وکړه ما ورته ویلې یوه دا خبره په یاد لرئ چې تاسو کله دا میلمه لره یا خاوین لره یو ګیلاس اوبه راخلئ اول خبره دا ده چې ته دا ګیلاس داسې وګوره په رڼا کې ورته وګوره خیرن دی صفا یې پرېنځه چې پرېږدینځوئ اوبه دې راواخیستې اول دا ګیلاس بوی کله زموږ په ګیلاسو کې موږ شړومبې خوړلي مستې خوړلي شیدو چای خوړلي نو بیا چې په هغې کې اوبه راواخلې د هغه بد بوی ځي دلته میلمه پریشانه شي چې دا څونه مردار خور کور دی دا څنګه ګنده دی دا اوس په دې نه پوهېږي څو ګورئ دا زه دې ته هغه پوینټونه وایم چې دا هره زنانه به خاوین بیا پر خپل سر ګرځوي دا هغه پوینټونه دي او بل خبره دا ورته وکړه چې مالته کله ګیلاس کې اوبه راوړې نو دا ګیلاس نوند مه راخله ګیلاس راواخله ټیشو پیپر باندې وچ کړه یا دغه رقم تولیه په سپاټ کور باندې وچ کړه چې وچ دې کوي په وچ ګیلاس کې چې اوبه څومره خوند کوي سړی وچ په ناوده کې هغه خوند نه کوي ولې چې اوس زما لاسونه ناوده وي ګیلاس هم نوند دي زه تا ته یو ګیلاس اوبه درکړم زما د لاسو نوندوالی پر ګیلاس راغی ګیلاس په خپله نوند دی سړي ته په طبیعت کې خوند نه ورکوي پوه شولې بیا مې دا ورته وویل مال چې دوی کله سالن راواخلي پلیټونه مې راواخیستل پلیټونه ناوده مه راخله تا پرېنځول داسې مطلب ویې دروه چې وچ سو بیا یې راواخله بیا به سالن پکې واچي یو چې ته نوند ګیلاس غاب راوړې پلیټ راوړې یو خو سالن پکې سړېږي بل ډېر بد ایسېږي بیا یې هغه څڅوي مطلب اوبه چنڅڅېږي هغه رقم دی څنډي چې یو رقم دا اوبه ډېره بده خبره ده دا ما وخوندو ته هغه تورې وویل چې دا ټول ستا د عزت سبب ګرځي او هر سړی به بیا په ټول ژوند ستا د تعریفو څخه خلاص کښېنني او ستا به تعریفونه چې دی هغه کوي بله مې دا خبره ورته وکړه ما وایي چې کله دسترخوان راواخلې دسترخوان یې ور خلاصوئ دسترخوان یې ور خلاصوئ کله دسترخوان دا کوچني بچیانو یا کوچني لوڼو ټول کړي پاکې هډوکي مې هغه وچه ډوډۍ هم یا کوچني ګولې مې بله چې د میلمه پر مخ هوار کړې هډوکي هلته پروت دي ډوډۍ هلته پروت دي وای سړی یارې نو راسي چیز جوړ شو جنگ جوړ نو اول وارې صفا کوه دسترخوان چې صفا دې کوي ویې ګوره چې شیمۍ خو به نه وي پکې بیا د هغه بعد یې راوړه اوار یې او عجبه بله درته کوم یو په کور کې د کوچنیانو دپاره دي دا پراشوټ چې کوم دسترخوان دی هغه خامخا کوچنیان دي چای ته وي اوبه ته وي سالن بل میلمنو ته د پراشوټ دسترخوان مه ږدئ ډوډۍ معنا دا نه ده چې ته چاته غوښې کښېږدې روشونه کښېږدې ډوډۍ معنا دا ده چې ستا دسترخوان به ښه دسترخوان دا پراشوټ والا نه دا زموږ په سارا کې خلک کوي زما خو داسې بد جې نه کېږي دا وایي څه شي دی یار دونه ښایسته کور دونه ښایسته موټران دونه شانداره ډوډۍ او تا پر چیش باندې پراشوټ باندې کښېښول پراشوټ د کوچنیانو دپاره دی هغه د سکولو د مدرسې د کوچني طالبانو دپاره دی تا ولې ورکړی دی نو بیا چې هر څه ښایسته ډوډۍ پر دا پراشوټ کښېږدي هغه خوند نه کوي صحیح سلو او بیا مې دا ورته ویلې ما ویلې چې په کور کې مهمه خبره دا ده غټ کورونه زموږ د پښتنو کورونه دي چې کومه زنانه جامې پرېنځي یو د نارینهو دي بل د زموږ د بچیانو دي او د نارینهو د چې موږ پر تار راوزړو چې وچوي پروا نه لري که معلومیږي اوس دغه چې کومې زموږ د بچیانو ګوره زه دا نه درته چې ستا د بچیانو صحیح شو ټول زموږ بچیان دي زموږ عزت یو عزت دی
زموږ د ټول عزت یو عزت دی. زه خپل بچان یادوم سیسو ستا بچان زما بچان دي. نو چې کله تی جامع اواروي زنانې د ګرسه د خپل جامع ښکارا نه اواروي دومره بی عزتی ده دا تر دې نو بالا بی عزتی په دې کور کې نه راځي. زموږ ته غټ غټ کورونه دي په هغه کې مطلب د جامع اوارس ولې یو لیور رالی د لیور زوی رالی اکا رالی د اکا زوی رالی اخشی رالی دا نو ډیر بی وقوفه زنانه به هغه چې خپل جامع ښکارا زړولي بیا چې لږ خاصه کمزوري مطلب د عقل د خواغنه بیا راولار شي چادر مادر پر کپړو واچي کني ګسر به ته نظر کې زړه بیا د شپې وزړه ودا کپړې اواره کا بیا پراغه باندې علایده مطلب پرونام شي مې اوار کچ د جامع څوک نیوي او ډیر سپک خبره ده دا هغه خبرې دي چې ما و دې خوند ته وکړلې ما ورته په دې کې ډیر عزت دی او په دې کې ډیر لوی د خوشحالي خبره ده بیا به هر څوک ستا تعریفونه صفاتونه کوي. نو ما ودې خپل مطلب دا لونی راواخله دا زنان راواخله دا څوک په پروګرام کې وي وانت خبرې خپل کوي ان شاء الله ستا خاوین پر تا باندې دویمه شزنه وکي ستا خاوین به کور وتا ته در پرې نږدې چې بل ځای شپې کوي او ستا خاوین به د نور شوز سره تعلق نه جوړي ولی هغه زه دومره محترم دومره مکرم دومره معظم دومره پاک دامن شزه په کور کې لرم دا ټول شزه زما د پاره هیڅ نه دي ما سیواله دا چې د زما کور ولا زما د پاره هر څه دا خبروم ختم شو.